الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون په مخکې آیاتونو کې د انفاق فی سبیل الله ذکر و انفاق فی سبیل الله او صدقه فی سبیل الله دا د عباداتو کې یو عظیم عبادت دی او د هغې د مزید وضاحت دپاره مخکې څلور مثالونه بیان شول په پرونی درس کې رب العالمین دا او فرمایل ویکفر عنکم من سیئاتکم د صدقې ورکولو یو عظیمه فایده دا ده چې رب العالمین با ستانه ستا ګناهونه ورژوي او سیئاتکم کې دویم مقصد او دویمه توجیه بعضې مفسرینو دا بیان کړې وه چې رب العالمین ما ستاسو نه مصائب او مصیبتونه دفع کی حدیث پاک کې راځي الصدقه رد البلاء په صدقې سره مصیبتونه او آفتونه دفع کیږي او د انسان نه لرې کیږي او رب العالمین ورته مسائل او مشکلات او مرضونه هغه ختمي او هغه ورته اساني بے په دې رستو آیات کې رب العالمین یو قسم خاص د صدقې مستحق بیان کړل چې بعضې هغه کسان دي چې احصروا فی سبیل الله چې دا بند شوي دي د الله په لار کې مفسرینو د دې څو مصداقونه بیان کړي یو مصداق د دې داو چې مجاهدین دي د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي لہذا دوی د دین په خدمت کې بند کړی شوي دي نو دوی سره تاسو تعاون کوئ او ستاسو د صدقاتو اصلي مصرف دغه خلق دي دویمه توجیه په دې کې دا وه چې دینه مراد هغه د علم طالبان دي چې علم پسې راوتي وو او مفسرینو لیکلي چې دا آیت اصلا نازل شوی په باره د اصحاب صفه کې چې دا تقریبا 400 طلباو د الله د نبی د مدرسې او مسجد نبوي کې به پراتو او د لرې لرې ځایانو نه راغلي او د دوی څه کورونه نه وو 400 کسانو کله به کمیدل او کله به زیاتېدل نو دوی سره د تجارت څخه خاص کار نو تجارتونه به نه کول روزګار سره کار نو
دوی به فقط دین زده کولو د نبی پاک علیه السلام نه. نو دویم بند شو د الله نبی سره، او بعض روایاتو کې راځي چې دوی به بعض اوقاتو کې نبی پاک علیه السلام جهاد ته هم لیږل. نو دوی باره کې حکم وشو چې دوی ته صدقات ورکړي. دوی اصلی مصرف د زکات دی او دوی باندې صدقه او خرچه کول پکار دي. اوس په دې آیات کریمه کې رب العالمین د صدقې ضد یو بل حکم بیانی چې هغې ته ربا او سود ویلی شي. مخکې آیاتونو کې بیان د احسان وشو په طریقې د صدقې سره. خطاب مؤمنانو ته چې تاسو احسان وکئ، یعنی صدقه وکئ او د نورو مؤمنانو غرباو فقراو سره خواخوږي وکئ، د هغوی خیرخواهي ولټوئ. اوس په دې آیات کریمه کې د هغې ضد بیانیږي چې هغې ته ظلم وایي، او مراد د دې نه سود اخیستل دي یا سود ورکول دي. انفاق علما مفسرین وایي دا یو احسان دی. سود خور، سود اخیستل یا سود ورکول دا یو ظلم دی، او بیع او شراء دا یو عدل دی. دې سره د انسان زندگی موقوفه ده. بیا سود په دوه قسمه دی. یو ته ربای فضل وایي، زیادت والا سود. زیادت والا سود دې ته وایي چې ته د یو کس نه 1 کیلو غنم یا 1 کیلو کجوري یا بل شی والی، او ته د هغې په مقابل کې 2 کیلو ورکړي. دې ته ربای فضل وایي. او بعض اوقاتو کې دا مسله ال راځي چې یو طرف ته ردی مالی او بل طرف ته کرا او جید مالی. لکه حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام پس صحابو تیریده، هغوی تجارت کو، خپله کې اخیستل خرڅول کول. یو صحابي سره کجوري وي هغه کمزوري وي، بل صحابي سره کجوري وي هغه ډېرې ښې وي، اعلی وي. نو دوی دواړو په خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې زه به 1 کیلو درکم او ته به 2 کیلو راکړې. دواړه په دې باندې راضي شو. نبی پاک علیه السلام هغه د دې نه منع کړل چې دا خو عین سود دی، لهذا داسې مه کوئ. او نبی پاک علیه السلام هغوی ته طریقه م وښودله چې داسې وکړه دا ردي کجوري د ده نه په کم قیمت والا، او بیا پې ته دا خپلې کره کجوري په زیات قیمت خرڅې کا. نو دلته به یو طرف ته کجوره شي او بل طرف ته به پیسې شي، نو جنس به بدل شي. لہذا که زیادت یا کمی راشي نو بیا ناروا نه دی. چې کله جنس یو وي او په حدیث کې 6 اشیاء ذکر دي چې هغې کې سپین زر ذکر دي، د قشان سونا او د قشان غنم، اوربشي، کجوري او مالګه. دې کې 2 خبرې دي. یو به یدن بیدین وي، لاس په لاس به وي. هغه 1 کیلو کجوري درکړي، ته به 1 کیلو کجوري فوراً ورکې، خو په حالت د بیع کې، ځکه حدیث کې لا تبیع راغلی، لا تبیع الذهب بالذهب. دې کې به نه ته زیادت کې او نه به پکې نسیه کې. نسیه مطلب دا چې زه خو 1 کیلو غنم اوس در کومه، ته به 1 کیلو غنم میاشت پس راکې، دام سود دی. او زه 1 کیلو غنم در کوم او ته پاو باندې 1 کیلو راکې یا پاو کم 1 کیلو راکې، نو دام سود دی. دا دواړه ناروا دي. یوې مسلې تم خیلی بعضی کورونو کې یو کار کیږي چې اوړه خلاص شي چا کرا، نو هغوی یو جام 1 کیلو یا 2 کیلو یا یو بورۍ اوړه د خپل ګاونډي نه راخلي. نو دا په صورت د قرض کې دي او دا ناروا نه دي. بعضی په مسله باندې پوی نشي او دې تم نسی والا ټکې راولي او دا ناروا او حرام او سود وګرځي. حالانکه دا علما او محققین فقها لیکي چې دا مسله په باب د تجارت کې ده، دا مسله په باب د بیع او شراء کې ده. دلته خو قرض دی او قرض خو
یو ښه شی دی. قرض خو داسې یو عمل دی چې د هغې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. لہذا په صورت د قرض کې به دا ناروا نه وي که 5 کیلو اوړه ته راوالي او هفته پس یا ورځ پس ته هغه ورکې، خو په صورت د قرض کې زنانه هم بلې زنانه ته وایي چې 1 کیلو یا یو جام اوړه په قرض راکه، هغې اخیستل خرڅول نه کوي. که په صورت د اخیستو خرڅولو کې وي بیا برابره خبره ده که یو طرف ته ښه او بل طرف ته کمزوري، بیا به هم دوی زیادت نه کوي، که زیادت یې وکړه ناروا دی. د قرض په صورت کې دا جایز دی، په دې کې بیا څه مسله نشته. لیکن دې کې بیا فقهاو یو مسله لیکلې ده چې په هر شي کې 3 صفات وي. یو صفت په هغې کې پیمانه یعنی ناپ دی، د وزن دپاره 2 قسمه اشیا استعمالیږي، یو کیلو وزن استعمالیږي او دویم هغه خاص لوښی استعمالیږي، پاویزه وغیره چې کوم عام زمونږ په معاشرې کې د پیو او د شودو دپاره استعمالیږي. پخوا به اکثره دغه شی استعمالیده دا پیمانه، لکه تاسو ته به په واقعه د یوسف علیه السلام کې راشي، هغه به هم غنم ورکول په یو خاص پیمانه باندې به یې ورکوله او مخکې ټولو دغه پیمانه چلیدله، هغې ته به صاع ویلي، صاع یمن او صاع مدني او صاع کوفي وغیره. د هغې په وزن کې بیا لږ څه فرق شته، انشاءالله په خپل ځای کې به د هغې تفصیل بیان کو. نو چې په کوم شی تلل کیږي یا پیمانه کیږي یا هغې کې د خوراک صفت وی قوت فقها فرمایي، نو په دې کې دا دواړه ناروا دي په باب د بیع کې. نه به زیادت کې چې کله دواړه یو شانتي وي او د قدري صفات پکې وي او نه به پکې ټیم او نیټه اخلي. او بعضې علما وایي چې نه، 6 اشیا حدیث کې ذکر دي، دقې 6 کې دا مسله جاری کیږي او د دې نه علاوه چې کومه دا بله مسله ده دا اجتهادي او قیاسي ده، هغوی دا نه مني. لیکن فقها احناف او امام شافعي او دقه شان نور فقها دا بیانوي چې په دې کې دقه علتونه موږ راوویستله او دا 6 اشیا تمثیلا ذکر دي، نه د اختصاص په طریقې سره. نبی پاک علیه الصلاة والسلام د دې یو مثال ذکر کړی دی چې دقه اشیا دي. تو دنیا ټول اشیا خو په مثال کې نه ذکر کیږي او دې سره خبره اوږدیږي. نو لہذا د 6 اشیاو کې مونږ علت وکاته، هغې علت بنا باندې مونږ 3 اشیا راوویستل چې ناپ او تول او دقه شان قوت چې د خوراک شي. نو په دې کې د بیع په صورت کې نه زیادت روا دی او نه نسیه روا ده. او دې ته قسم اول د سود وی چې دې ته ربای فضل وی. دویم قسم د سود چې عام زمونږ په معاشره کې ای کې ډېر خلک مبتلا دي، هغې ته ربای نسیه وی. ربای نسیه دې ته ویلی شي، په عربو کې دا خبره مخکې نه وه چې د هغې په حرمت کې د آیتونه رالل. د میاشت دپاره به یې قرض واخیسته 50 روپۍ او چې کله به میاشت پوره شوه او هغه سره به د ادا کولو رقم نو چې دته واپس کی، نو مطالبه یې به وکړه د مودي چې هلکه ماته یو میاشت نوره مو ګوره. نو هغه به ورته ویلي چې میاشت درته ګورم خو لیکن ماته به څه زیادت کې په دې کې 50 مې درکړي، ماته به 2 روپۍ زیاتې 2.50 به راکې، یا به 5 روپۍ زیاتې 55 روپۍ به ماته راکې. دوی دواړه به خپل منځ کې راضي شو. نو دا ناروا ده، دام ناجائز دی او دام یو حرام عمل دی، ځکه په دې کې د بل د مجبورتیا نه، د بل د کمزورتیا او ضعف نه ته غلط مقصد علی، غلطه فایده ترې نه اخلي. شریعت ته تداوی ته د بل مسلمان رور سره احسان وکړه او ته ور سره احسان نه کې بلکې ظلم ور سره کې. هغه بیچاره سره هغه 50 روپۍ نشته کومې چې تا نه میاشت مخکې اخیستي او ته په هغې باندې نور زیادت هم کې. شریعت خداو چې دا 50 دی ورته معاف کړی وي، دې ته خیرخواهي وایي، دې ته د نورو مسلمانانو په منځ کې هغه اخوت وایي او همدردي ورته وایي. یو حدیث کې راځي، نبی پاک علیه الصلاة والسلام بارک حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي یو کس به راوستلی شي او هغه به هیڅ عمل نه کړی، رب العالمین ته به پیش کړی شي
او دا به رب العالمین ته وفرمایي چې ما سره خو هیڅ هم نشته. بیا به وفرمایي چې ما سره یو عمل شته، ما تجارت کاو، په تجارت کې به چې کله ما ته یو غریب راغی یا یو بل مستحق به راغی او ما نه به څه سودا په قرض وغوښتله، ما به په قرض باندې ورکړه. بیا به چې کله نیټه پوره شوه نو ما به هغه سره به نه وه، نو ما به په نیټې کې هغه ته زیادت وکړه چې زه بله میاشت کې راکړه خیر دی. او که بیا به م نه وه نو کله کله به مې ورته معاف کړه. وی رب العالمین به د دې بنده نه په دقه عمل رضا شي او د ده د جنت فیصله به وشي. بل طرف ته هغه خلک چې هغوی سود خوري د هغې باره کې ډېر ارشادات دي د نبي پاک علیه الصلاة والسلام د قباحت. یو حدیث کې راځي چې سود 83 دروازې دي، یا د سود 83 قباحتونه دي، یا د سود 83 غټ غټ ګناهونه دي. او په دې کې د ټولو نه وړه ګناه هغه دا ده چې یو انسان د خپل مور سره زنا وکړي. د دې تصور هم نشي کیدی، دا زما او ستا په سوچ او فکر کې هم نشي راتلی. دومره عظیم جرم به هم څوک کوي، لیکن بل طرف ته مونږه عام سود کې مبتلا یو او سود کاروبارونه کیږي، د بینک نه سودی پیسې راخیستلی کیږي او یا په سود باندې پیسې کیښودلی کیږي. دو طریقو سره بینکونو کې نن سبا کارونه کیږي. یو طریقه دا ده چې انسان سره څه سرمایه وي، څه پیسې وي، هغه بینک کې کیږي او چې کال تیر شي نو بینک والا هغه ته څه زیادت ورکوي. 10 لکه روپۍ کیښودو دي نو هغې ته 10% یا 5% زیاتی ورکي کال پس. او دویم صورت دا دی چې د بینک نه خلک پیسې را وباسي او چې بیا کله کال تیر شي نو هغې سره څه زیاتې کړي او بینک ته یې واپس کړي. نو دا دواړه قسم سود دی او د دې نه منع راغلی ده. او د دې وړه ګناه هغه ده چې خپل مور سره زنا کول دي، ډېر عظیم جرم دی. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي سود عظیمه ګناه ده، د دې په خوړونکي باندې لعنت دی او چا باندې چې خوري. یو انسان دی بل چاته دعوت ورک او د سود مال کیښوده ورته، په هغه باندې لعنت دی. وکاتبیه او هغه کس چې دا لیکل کوي، یو کس یا دوه کس او لیکل او منشیتوب کوي د سود معامله لیکي، د باندې لعنت دی. او دقه شان هغه ګواهانو باندې چې د دې په منځ کې ګواه جوړیږي هغه باندې لعنت دی. او صحیح حدیث ته امام بخاری راخسته دی او اخیره کې نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وقال هم سوا، دا ټول پکې برابر شریک دی په دغه ګناه کې. کو سود کوي، کو سود په بل باندې خوري، او که یو منشي دی او د سودګر سره لیکل کوي، دا کاتی او دا معاملات ورته لیکي، او یا یو بل بارنی کس دی هغه ته پکې فایده هم نشته، صرف ګواه جوړیږي، نو هغه باندې لعنت دی او دا ټول په دغه ګناه کې برابر شریک دی. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته ختلی او نو هلته ډېر څه کتلي وو. یو نهر یې کتلی و چې هغې کې یو بنده پروتي او دا کوشش کوي چې سیر ته راشي، طرف ته راشي د نهر، او نهر نه راوځي. چې کله نهر طرف ته راورسیږي، یو سیر ته راورسیږي او دا کوشش د راختو کوي، نو دې طرف ته یو بل څوک ولاړي، هغه یو غټه ګټه راوالي او دا په دومره زور سره په دې خوله باندې اولي چې دا بیا دغه نهر منځ ته ورسیږي. هغه بیا کوشش کوي دا بیا په ګټه ولي. نبی پاک علیه السلام تپوس کوي چې دا څوک دی، نو جواب ورته کیدی شي چې دا ستا د امت سودخواره دي، چې سود یې خوړلی د هغې به دا عمل کیږي. بعضې کتابونو کې یو مسله لیکلې ده، یو واقعه لیکلې، تاسو ته مخکې ما بیان کړې وه. و یو سودخور و هغه په یو پوړۍ او زینې باندې بره خاته او اچانک یې خپه وښویدل او لاندې را ګزار شو، لاندې را وغورځېده او هلته هغه مړ شو. چا په خوب کې ولیده چې څنګه معامله در سره وشوه، نو هغه ورته ویلي چې زه په جهنم کې یم او د پوړو نه را غورځېدو سره جهنم ته غورځېدلی یم. ما تا ته خو به دا ښکاري چې هغه په ځمکه را وغورځېده، لاندې په چمن او لاندې په صحن او ځمکه کې پروت دی د هغه مړی، خو په حقیقت کې هغه جهنم ته وغورځېده. دلته مړ شو، په دې مرګ سره د حقیقي سترګې کولاو شوې.
نو دا یو عظیم جرم دی او عظیمه ګناه ده. رب العالمین دې تېنه موږ ټول مسلمانان په اجتناب کې وساتي او رب العالمین باندې په موږ باندې خپل فضل وکړي. الذین یأکلون الربا، الذین کسان یأکلون چې خوري الربا مال د سود. دلته لفظ د اکل راغلی دی او بعض علما وی چې اکله په معنا د اخذه دی، مال د سود اخلي. او اکل لفظ ځکه راوړه چې په مال کې د ټولو نه اهم ضرورت د انسان خوراک وي. او بعضی مفسرین دا وی چې ګوره کله کله انسان خوراک کوي او د خوراک د پاره راټولول کوي او د ځان نه زناور جوړ کړي. لکه څرنګه زناور د کور نه را بهر شو، په دې نه پوهېږي چې دا شی ماته حلال دی او که حرام دی، دا ماته جایز دی او که ناجایز دی، دا ماته فایده کوي او که دا ماته نقصان کوي، دا خوراک زما د خپل مالک دی او که د پردي مالک دی، لیکن خپله خېټه مړی. نو دغه سودخور هم دقه شان د زناور په شانتې دی، راوتی دی، د حلال و حرامو تمیز نشته، د الله د حکم تمیز نشته او د زناور په شان څریږي او صرف خپله خېټه ډکوي. الذین کسان یأکلون الربا چې خوري مال د سود، لا یقومون دوی به نه پاسیږي د قبرونو نه الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسېدو د هغې کس یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی وي هغه لره شري شیطان من المس د وجې د رسېدو نه. لا یقومونه کې مفسرین لیکي چې کم وخت کې به نه پاسي. یو قول په دې کې دا دی چې د قبر نه به نه پاسي، او چې کله د قبر نه پاسېږي نو دا به داسي لکه یو انسان ته شریر شیطانان رسېدلي وي. او د شیطان نه مراد دیږي چې هغه جنات دي. یو سړی لیونی وي یا یو سړی پیرانی وي او هغه لتې وهي چغې وهي او ګډ وډ رواني او د خولې نه اوبه وغیره بهیږي او ډېر په بد حالت کې وي، نو دغه انسان حشر به د قبر نه په دقه طریقه کېږي. دویم قول پکې د بعضې مفسرینو دا دی چې دا به د قیامت په ورځ دقه شان په ده باندې وي. لیونی سپی به ترې نه جوړي او هغه شان به وي چې یو سړي باندې جنات یا پیران ناست دي یا لیونی شوی وي او ګډ وډ ګرځي، په چلن کې ګډ وډ وي، حالات بدل وي، حالات خراب وي او ډېر د ذلت په مزل باندې روان وي. دریم قول بعضې مفسرینو دا هم لیکلی چې د سودخور حالت دقه شان په دنیا کې وي، هغه د لیوني سپي په شانتې روان وي او هر طرف ته خوله اچوي او دا سوچ کوي چې څنګه طریقې سره به زه پیسې پیدا کړمه او مال او دولت به پیدا کړمه. د حلال او حرام تمیز نه کوي لکه د لیوني په شانتې یا د کس په شانتې چې هغه باندې جنات ناست وي او په هغه په ځان باندې نه پوهېږي. دلته امام قرطبي د جناتو باره کې ډېر احادیث را نقل کړي دي چې جنات ثابت دي. بعضې معتزله د دې نه انکار کړی دی، یا د دې وخت بعضې هوښیاران ډاکټران چې ځان ته وایي هغوی انکار کوي چې جنات منات نشته او دا مرګي دي یا دا نور مرضونه دي. جنات ثابت دي ځکه یو حدیث کې مرضي یو صحابي باندې چې عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه هغه باندې ناسو، نبی علیہ السلام ته راوستلی شو، نبی علیہ السلام پې دم واچاوه او حدیث کې راځي هغه جني تېنه د سپي په شکل کې بهر شو. او دغه شان نور ډېر واقعات راغلي دي چې هغه ثابت دي چې انسان کې دغه جنات ګرځي. او حدیث کې راځي دا شیطان او جني رب العالمین د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه څرنګه مجرى الدم د ده په بدن کې چې دا وینه څنګه ګرځي. امام قرطبي دلته ډېر تفصیلات د جناتو او د هغې د احوالو او هغې باره کې ډېر واقعات او حدیث را نقل کړي دي او دا حق دی او جنات کېدی شي. بعضې علما دې باره کې دا وایي ښه علامه یې دا ده چې کله یو انسان باندې جني کینی او تا سره خبرې شروع کړي، لیکن به داسې زبان کې خبرې شروع کړي چې هغه زبان دته ورځي نه، په عربۍ کې خبرې شروع کړي او دته عربي ورځي نه، یا په انګلیش کې یا په بل څه زبان کې دا خبرې شروع کړي او هغه دته ورځي نه، نو بیا پته لګي چې واقعي ده کې څه شی وي جناتی. بعضې زنانه وي هغه د خواښې نه تنګي وي یا د خاوند نه تنګي یا کور کې لانجې مانجې کړې سي په ځان باندې پیران راولي او چغې مغې جوړې کړي. دا فضول هسې بعضې وخت کې دا ښځې په خپله خلکو ته دوکه ورکوي. که داسې خبرې کولې چې بل زبان یې ویلې نو بیا پته لګي چې واقعي په ده باندې جنات دي او هغې دپاره دم شته او په شریعت کې د هغې دپاره بیا علاج د دم په طریقې سره راغلی دی. رب العالمین به د انسان ته شفا ورکړي.
لا یقومون دوی بن پاسیږي د قبرونو نه یا د قیامت په ورځ الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسېدو د هغې کس یتخبطه چې ګډوډ کړی وي هغه لره الشیطان شیطان من المس د وجې د رسېدو نه چې شیطان ورباندې ناست دی شریر جني پې ناست دی او هغه ګډوډ کړی دی ذالکه دغه حالت د دغې سودخور دا حالت ولې داسې شو بانهم چې یقینا دوی قالو ویل انما البیع مثل الربا چې یقینا بیع اخیستل او خرڅول دا په شان د ربا دي وی ګوره ربا کې هم زیادت دی 500 پسې 2 روپۍ ګډ علي وی دا خو په تجارت کې هم شته نو دوی ته تجارت او بیع یو شان ښکاره شوه حالانکې داسې نه ده سود حرام دی او د سود ډیر قبایح دي د سود ډیر نقصانات دي او په دې نقصاناتو باندې ډیر کتابونه لیکلی شوي دي او بل طرف ته چې تجارت دی هغې باندې د انسانانو زندگی موقوفه ده انسانان هغې ته محتاج دي او انسانانو ته تجارت پکار دی که تجارت ونه کړی شي نو د عام انسانانو زندگی به موقوف شي د عام انسانانو زندگی به محال او مشکل شي تجارت دی یو فیدی شی دی او تجارت رب العالمین حلال کړی دی انما البيع مثل الربا او دلته دوی یو قسم مبالغه وکړه په تشبیه کې داسې ونه ویلې چې ربا په شان د بیع ده نه وی دا بیع هم په شان ته د ربا ده او بلکې وی دا خو هغه اصلي تجارت دی دغه سود کوله او بعض علما وی د دې نه پته لګیږي چې دوی به د سود ته حلال ویلي نو د سود د حرام او دوی ورته حلال ویلي نو دوی وجنه دوی کافر شو او وروسته پې رب العالمین حکم وکړو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ذالک دا حالت دوی بانهم چې یقینا دوی قالو ویلی با انما البیع چې یقینا بیعا او یقینا اخیستل او خرڅول مثل الربا پشان د سود دی واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړی د الله رب العزت البيع تجارت لرا او اخیستل او خرڅول لرا وحرم الربا او حرام کړی دی سود فمن جاءه بس هغه څوک چې راغی غتا موعظه النصیحت من ربه د طرف د رب ددنا بعضی صحابه دات کارونه کړیو نو بیا چې کله د آیاتونه نازل شو نو هغوی خفه شو چې اوس به زمونږ باره کې څه حکم نو دا آیات سره دا جمله راله چې چا مخکې کړی دی هغوی ته مخکینی معاف دی ځکه حکم نو راغلی اوس د دې نه پس به د هغې نه توبه وباسي او چې کوم چا سره د قرض دی او په سود یې ورکړی نو دا به ترې خپل رأس المال والي هغه اصلي رقم چې ده ورکړی هغه به ترې والي د دې نه مخکې چې کوم سود خوړلی هغه ورته معاف دی ها دومره ده د دې نه پس به بیا سود نه کوي او نه به د سود پیسې علي فمن جاءه بس هغه څوک چې راغی هغه ته موعظة النصیحت من ربه د طرفه د رب ددنا فانتهى نو دا منه شو فله د دپاره به وي ما هغه څه سلف چې د مخکې ورکړي وي چې مخکې د اخیستې وي یا یې مخکې څه په اول ځل کم قرض ورکړي هغه به والي او یا که د کوم معامله کړي مخکې بس په هغې باندې رب العالمین دی نه نیسي ځکه دته مخکې مسله نه و معلومه مخکې ورته حکم نو راغلی اوس حکم راغی مسله راله د دې نه پس به خپل زندګي بدله کړي خپل رأس المال او اصل قرض به والي او بقیه به توبه وباسي رب العالمین به دا معاف کړي وامره الی الله او فیصله د سپارلی شوي د الله ته بعض علما وایي چې دا ونه ویل چې دا معاف شو بلکې فیصله الله ته سپارلی شوې ده چې په زړه کې په هغې باندې پښیمانه شي او توبه وباسي نو رب ورته هغه مخکینی کار معاف کړي ځکه د یو عظیم جرم کړی دی یوه لویه ګناه یې کړې ده او په کار ده چې دا منع شي او د منې نه پس توبه وباسي او د توبې نه وروستو خپله زندګي درسته کړي ومن عاد او څوک چې راوګرځېدو دغه سود ته دوباره بیا سودګر شو یا اعاده یې وکړه په طریقه د تحلیل سره سود حلال وګاڼه فاولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان او ملګري د اور دي هم فیها خالدون دوی با په دغه اور کې همیشه وي پس ته بیا ګورئ
الذين يأكلون الربا الذين کسان یاکلون چې خوري الربا مال د سود لا یقومون دوی به نه پاسیږي د قبرونو نه یا به دوی نه پاسیږي د قیامت په ورځ باندې الا کما یقوم الذي مگر پشان د پاسېدو الذي د هغه کس یتخبطه چې ګډوډ کړی وي هغه لره شیطان هغه شریر شیطانانو چې جنات دی او دای ګډوډ کړی وي من المس د وجه د رسېدو ذالک دا بد حالت چې د باندې شیطان ناستی او پیرین ناستی او دای ګډ ور کړي دا ولی بانهم چې یقینا دوی قالو ویل با انما البيع چې یقینا تجارت یقینا اخستل او خرڅول مثل الربا پشان د سود دی واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړی دا الله رب العزت البيع تجارت اخستل خرڅول وحرم الربا او حرام کړی دی سود فمن بس هر هغه څوک جاءه چې راغی هغه ته موعظة نصیحت من ربه د طرفه د رب دنا فانتهى نو بس د من شو فله نو د پاره با ما هغه وی سلف چې د مخکې ورکړي وي یا هغه چې د مخکې خوړلې وي و امره او فیصله د الى الله سپارل شوی د الله رب العزت ته ومن عاد او څوک چې واپس شو را او ګرځي دغه سود ته سود حلال اوګانه فاولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان او ملګری د اور دی هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب العالمين زمون صغيره كبيره گناهونه معاف کی الہ العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی رب العالمین زمون نبی او زاره گناهونه معاف کی الہ العالمین گناهونه کوم قصدن کړي که زمون سهون شوی رب ټول را معاف کی الہ العالمین دا قران درس کی چې کوم احکامات مونږ ویلي یا بر روان درسونه کې مونږ ویو یا مخکنو درسونه کې مونږ ویلي رب العالمین په دې باندې عمل کول توفیق راکړي رب العالمین په دې باندې مونږ ته عمل کول آسان کی رب العالمین په دې باندې د عمل کول مونږ ته آسان کی رب العالمین په دې باندې عمل کول په فائدې کې مونږ ته جنت را نصیب کی رب العالمین څومره بلګری دي سم مشکلات وي حاجات وي رب العالمین دې ټول په مشکلات او حاجات باندې ته خبرداري رب العالمین ټول ملګرو شرعي څومره حاجتونه دي ته د خپل خزانونه پوره کی الہ العالمین کوم ملګری دي بیماری یا کور کې بیماری وي یا سم ملګرو مطالبه کړي چې مونږ کور کې بیماران دي رب العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونه محفوظ او بچو ساتي رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونه محفوظ او بچو ساتي رب العالمین موږ د کفر او شرک نه بچو ساتي رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه بچو ساتي رب العالمین موږ د حسدونو او غیبتونو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د دروغ ویلو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د دوکو د غدارو نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د سودخورۍ او د حرام خورۍ نه بچو ساتي رب العالمین موږ د ټول ګناهونو محفوظ ساتي الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده تر مرګ پوری په دغه ایمان باندې مون قائم او دائم ساتي رب العالمین د ایمان محبت او مینه زمون پزره کې واچي رب العالمین د ایمان قدر او منزلت زمون پزره کې واچي الہ العالمین زمون خاتمه په ایمان کې رب العالمین زمون خاتمه په ایمان کې الہ العالمین مون ته دعا شل ناراضي دعا طریقه ناراضي نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام چې د امت د پاره کمی د خیر دعاګانې غوښتي الہ العالمین پای کې زمون برپور حصہ وکي الہ العالمین هغه زمون په حق قبول کې د کوم اشیاونه چې پناه غوښتي ده رب موږ ته د هغې نه پناه راکړي الہ العالمین چې کله مرګ راځي د مرګ نه مخکې موږ ته داسې توبه را نصیب کړي چې زموږ ټول ګناهونه په هغې سره معاف شي الہ العالمین موږ دپاره مرګ یو زیری نصیب کړي رب العالمین موږ دپاره مرګ یو زیری وګرځي رب العالمین موږ دپاره مرګ یو خوشحالي وګرځي الہ العالمین مرګ د ایمان سره موږ ته نصیب کړي رب العالمین مرګ د ایمان سره موږ ته نصیب کړي الہ العالمین خاتمه زموږ په ایمان کې چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زموږ په زبان باندې جاری کی لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد السلام عليكم
علیکم السلام علیکم سینی خیر دي ته خدي ته برابر دي ته خدي کاروبار خراب وانه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دي ته خدي ته خدي جزاك الله بس دعاګانې کوي جی السلام السلام علیکم دا ترتیب باندې ډیره فائدہ کوي بس دا دعاګانې کوي راته الله خوشاله جزاک الله الله خوشاله الله مې تاسو خو دي چې تم خدي مونږ سره اشاره کوي روټي د جی خټانګ نه مرکز کې خزان الله کامیاب خوشاله مونږ د دعاګانې کوي طلباو ته دعاګانې کوي چې الله پاک علم نافع او نصیب کړي اصل مسله دا قرآن سره چې حدیث بیانېږي که نه ډېر خلک حدیث نه حدیث نه هغې تا خبره وکړه مونږ په ټانګ کې غټ ډاکټر د جنازو که مني نه نه جن شته نه ملک شته ملایکې نه دا بس دا حالت دی نو بس هر ډاکټر د دا بلکل د خبره وکړه دا فټ یې وکړه چې ورځې که نه څوک ورځي که نه یو ته چې د جنات یې نه ولیده و جنات په دا لارو کې نه ولیده دا دومره چاره جنات څوک لیدی شي بس حالت دی اصل کې یو مشر ډاکټر دی په امریکا کې دی چې شبیر نوم دی که بشیر هغه هم د قشان دی منکرین حدیثو مشر دی هغه هم د قشان ډرامې کې خلکو ګوري دا به الله ذلیل کړي الله دې ورته بس ذلیله دا ذلیل دا غلط عقیده ده دا شیخ دا نمبر مې راکړی چې ها تاسو دلته استاد او دلته درس هم دی جی کور دی کورم دلی دی او خو سی ګولو خبر کې او دا نمبر به درکې زه در به کې د مرګري بدر کې نور خیر دی جی الله خوشاله رام کامیاب هغه حیم الله نمبر 1 السلام علیکم السلام علیکم خیر د قرض په صورت کې دی دا د بیع په صورت کې نه دی حدیث کې لا تبيعوا هغه چې به زیادت ورکړي جی نه زیادت خو ګوره یو زیادت په خپله خوښه ورکول دي دې ته احسان ویلی شي نبي پاک اسلام طریقه دا وه چې کله به چا مې 10 روپۍ واخیستې یا به یو دغه واخیسته احسان به یې ورسره کاوه خو دا به شرط کې نه او نه به اخیستونکی دې مطالبه کوي بې سود کې راځي تر دې پورې بعضې محدثین دا هم لیکي لکه امام ابن کثیر لیکي چې څوک تحفه په دې نیت ورکړي چې لکه دا مالدار دی ما ته به واپسې کې خط تحفه راکوي دا هم په سود کې ده امام ابن کثیر لیکلی دی دغسې کېنه ملګري هم سره کېناوه خو خیر سړی